أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تاسو خو زور درس راتوه سپلا بنوی درس درکم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو په درس کې را رسیدلی وو تر سبحان ربي الاعلى پورې. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد یا ربنا ولك الحمد. دا مو ویلی و او په سجده کې سبحان ربي الاعلى وای. درې وار دا خو مو ویلی و ان شاء الله آسانو. نن راځو التحيات ته. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. دغا تحيات اللهم صل اللهم بارك اللهم ربنا. دا به ان شاء الله تعالی هم فرض دسی خود شال منذ در خیر نسی. نن به نوې درس موای زوړ به هم تکرار کی. نوې درس به داسې اسانه دی. التحيات په دې کې ضروري خبره ده چې دا ح په کښنی هی باندې ونه وایي. التحیات ونه وایي یا التحیات ونه وایي. د الف د ت سره جنګي. التحیات التحیات هی بیا د ی سره جنګيږي. ح بیا زیر لري. التحیات والصلوات او والصلوات کی مهمه خبره ده صاد ده. صاد د نن په خلی کې ویل کیږي او ډک ویل کیږي. والصلوات ونه وایي. دا سنوي چې د والصلوات څخه مو جوړ کړي صلوات وي. والصلوات د کندهار صلوات او زنګاوات بولی کچې شي بولی صلوات. نو والصلوات والطيبات والطيبات دغه طا ده تی نه ده. والطيبات ونه وایي. وط واو د طا سره په شد جنګیږي او طا بیا د ی سره په شد جنګیږي. والطيبات والطيبات. اوس را سره وایي دغه درې توري بس. التحيات 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 لله التحيات لله والصلوات والطيبات التحيات لله والصلوات صاد ډک ویل کیږي. والصلوات والطيبات بس. صدق الله العظيم.